سلام علیکم ګرانو زده کوونکو، خدای دې که تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. موږ په تېر درس کې د تسعید په باره کې وغږېدلو چې موږ ویلې تسعید هغه حالت دی چې په هغې کې جامد مستقیما په ګاز باندې بدلیږي. نو که تاسو په تېر درس کې کوم پوښتنه ولرئ کولی شئ پوښتنه ما سره په کمنټ کې شیر کړئ، مطرح کړئ. زه به انشاءالله تاسو ته ځواب درکړم. او په ننني درس کې چې موږ کومه موضوع وایو هغه د ناخالصۍ اغېزې دي د موادو په مختلفو حالتونو باندې، د انجماد په ټکي باندې، د غلیان پر ټکي باندې او د ذوبان پر ټکي باندې. مخکې دې نه چې خپل درس ته راشو، تاسو حتما په ژمي کې متوجه شوي یئ چې په ژمي کې سړکونو کې کنګلونه یا یخ رامنځته کیږي، او دا به مو هم لیدلي وي چې د یخونو په سر مالګه اچوي. نو دا به علت به څه وي چې مالګه اچوي؟ آیا مالګه د یخونو په رامنځته کېدلو یا د منځه تلو کې څه تاثیر لري؟ نو په دې درس کې به موږ په دې موضوعاتو باندې پوه شو او د ناخالصۍ اغېزې به په موادو باندې مطالعه کړو. لومړی موږ ناخالصي څه معنا لري؟ مثلا که موږ اوبه ولرو چې دا اوبه خالصې وي، یعنی نور پکې موږ څه شی ګډ کړی نه وي، خالصې اوبه وي، نو که دا اوبه په نظر کې ونیسو او داسې یو اوبه په نظر کې ونیسو چې هغې کې موږ مالګه اچولې وي، یعنی هغه اوبه ناخالصې شوي وي، په هغې کې یو بل مواد ګډ شوي وي، نو هغه اوبه ناخالصي حالت پیدا کوي. دې دپاره چې موږ دغه د ناخالصي حالت د انجماد ټکی پیدا کړو او د غلیان او د ذوبان موږ ګورو چې دا څه رقم تاثیر لري ناخالصي په دې حالتونو باندې. د انجماد په ټکي باندې که وغږېږو، که مثلا موږ خالصې اوبه ولرو او وغواړو دا منجمد کړو، نو خالصې اوبه اکثرا په 0 درجه د سانتیګریډ کې 0 درجه سانتیګریډ کې زموږ خالصې اوبه منجمد کېدو ته شروع کوي یا په منجمد کېدو باندې پیل کوي. مګر که موږ ناخالصې اوبه ولرو، مثلا په اوبو کې موږ مالګه اچولې وي، دا اوبه ناخالصې شوي وي، نو دا اوبه په 0 درجه سانتیګریډ کې نه منجمد کیږي، بلکې باید تودوخه د دې نه هم باید د 0 نه هم باید راټیټه شي تر څو زموږ اوبه یا مایع په منجمد کېدو باندې پیل وکړي. مثلا تر -10 درجه د سانتیګریډ یا هم د دې نه ټیټره د نظر په مایعاتو باندې فرق کوي یا په موادو باندې فرق کوي چې دا ناخالصي څه رقم پې اغېزې لري. او بل راځو د ناخالصي اغېزې د غلیان پر ټکي باندې. که موږ د غلیان پر ټکي باندې نظر واچوو، که موږ خالصې اوبه ولرو او وغواړو دې ته تودوخه ورکړو، نو ګورو چې که کله دې ته موږ تودوخه ورکوو، ګورو چې خالصې اوبه کله چې تودوخه اخلي زر په ایښودلو باندې پیل کوي. یعنی که موږ په ترمامتر باندې اندازهګیري هم وکړو د اوبو تودوخه، ګورو چې په کمه تودوخه کې زموږ خالصې اوبه ایښودلو ته پیل کوي. مګر که موږ ناخالصې اوبه ولرو، مثال په توګه موږ په هغې کې مالګه اچولې وي، نو ګورو چې که موږ تودوخه یې اندازهګیري کړو، ګورو چې یو مقدار زیاترې تودوخې ته نسبت خالص اوبو ته ضرورت لري تر څو هغه د غلیان یا ایښودلو حالت ته ورسیږي. همداسې د ذوبان په ټکي باندې که موږ د ناخالصۍ اغېزې وګورو، نو ګورو چې که موږ یخ ولرو او دا یخ مثلا د خالص یخ وي، یعنی د خالصو اوبو نه زموږ یخ جوړ شوی وي، نو ګورو چې هغه زرتره ذوبان ته رسیږي یا په ویلې کېدو باندې پیل کوي. یعنی که موږ تودوخه ورکړو، نو په کمې تودوخې سره په ویلې کېدو باندې پیل کوي. مګر که ناخالصې اوبه ولرو، دا په زیات حرارت باندې، زیات تودوخې باندې تودوخه اړتیا لري تر څو وکولی شي هغه ویلې کېدو ته پیل وکړي. همداسې موږ په موټرونه که په نظر کې ونیسو، نو موټرونه اکثرا په ژمي کې هغه ماشینې یا رادیاتورې هغه کېږي، یخ وایي یا یو مشکل پکې رامنځته کېږي چې دی اکثرا دې دپاره چې په هغه ماشین کې یخ رامنځته نه شي، په هغې کې په هماغه اوبو کې یو ناخالصي اضافه کوي. مثلا ضد یخ ماده ده انټي فریز ورته ویل کېږي. ضد یخ یا په انګلیسي کې ورته انټي فریز وایي. انټي فریز دا داسې یوه ماده ده چې دا کله موږ د ماشین په رادیاتور کې واچوو، نو هغه د انجماد نقطه یې راټیټوي، یعنی زر هغه مایع نه منجمد کېږي. مثلا که په عادي حالت کې مایع په 0 درجه سانتیګریډ کې په
په دې حالت کې که مایع په 0 درجه سانتیګریډ کې منجمد کېدلو ته پیل کوي، که موږ پکې دغه د انټي فریز ناخالصي پکې ګډه کړو نو ګورو چې مثلا حتی تر منفي 0 درجه سانتیګریډ او منفي 10 درجه سانتیګریډ په دغه تودوخې درجو کې زموږ مایع منجمد کیږي. نو دا په ژمي کې په موټرونو کې حتما باید دغه د انټي فریز مایع موجود وي ترڅو د هغه د ماشین د یخېدلو نه جلوګیري وشي. او همداسې موږ نور همداسې چې موږ د انټي فریز یا د ضد یخ یا د ترڅو چې یو مایع یخ ونه وي داسې یو ناخالصي هم موږ لرو. موږ د دې لپاره چې یو مایع زر په غلیان نه شي یعنې د ضد غلیان یا ضد ایشېدلو مایع هم لرو. همداسې د خسا کېدلو د ضد ناخالصي هم موجوده ده چې د دې نه موږ کولی شو استفاده وکړو. نو زموږ د نن ورځې درس همدومره و. درس راټولوم چې د درس موضوع زموږ د ناخالصۍ اغیزې وي چې موږ د ناخالصۍ اغیزې د غلیان پر ټکي باندې د انجماد په ټکي باندې او د ذوبان په ټکي باندې موږ مطالعه کړه. موږ ولیدل که زموږ یو مایع ناخالصه وي نو ډېر په کم د 0 نه په ټیټه درجه د تودوخې کې زموږ مایع منجمد کیږي. همداسې د غلیان په ټکي کې که موږ وګورو نو زموږ ناخالصه مایع زیاتې تودوخې ته اړتیا لري ترڅو غلیان ته راشي نسبت خالصه مایع ته. همداسې د ذوبان په ټکي کې هم موږ کتلی شو چې زموږ مایع که ناخالصه وي نو ډېرې تودوخې ته اړتیا لري ترڅو ویلې کېدو ته پیل وکړي. او همداسې موږ د انټي فریز یا د ضد یخ مایع په ناخالصۍ په هکله هم وغږېدلو چې موږ کولی شو د انټي فریز نه د موټر په رادیاتور کې استفاده وکړو ترڅو د موټر هغه مایع چې په رادیاتور کې ده هغه یخ ونه وهي او په ډېره ټیټه درجه د تودوخې کې په ژمي کې هم زموږ هغه مایع منجمد نه شي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. خدای دې وکړي چې تاسو درس زده کړی وي. نو که تاسو د درس باره کې کوم پوښتنه ولرئ کولی شئ مانه په کمنټ کې پوښتنه وکړئ. او که زموږ ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو مو لایک کړئ، چینل مو سبسکرایب کړئ. ستاسو د لا بریاو په هیله تر بل درسه پورې مو په لوی الله سپارم. ښه وخت ولرئ.